السلام علیکم مرګرو، الله دې وکړي چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. دوستانو په دغه ویډیو په تاسو دروښیم که چیرې تاسو فیسبوک استعمالوئ او غواړئ چې په فیسبوک کې زه مرګرو ته آنلاین ښکاره نه شم، یعنې تاسو فیسبوک استعمالوئ خو خپلو مرګرو ته ځان آفلاین معلوم کړئ، یعنې په فیسبوک کې تاسو اکټیو وئ یعنې فعاله وئ. خو ستاسو دوستان به دا فکر کوي چې زموږ دغه ملګری په فیسبوک کې اوس مهال غیر فعاله دی. نو دې لپاره ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو، ډېره اسانه طریقه ده. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. مخته که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چېرته دا اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې بیا هم دوستانو ښه راغلاست. دې لپاره د کوم اپلیکیشن د انسټالولو ضرورت نشته، ساده او مرګ تاسو راشئ خپل فیسبوک به راخلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک راخلاص دوستان دغه درې لینه چې را روان دي په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په درې لینو باندې کلیک وکړئ دوستانو لاندې به راشئ او چې لاندې راغی دوستان تاسو سیټینګز ښکاري، په دې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ باندې دوستانو کلیک وکړئ د دې څخه به وروسته تاسو دوستانو لاندې راشئ او په اکټیو سټیټس دوستانو تاسو ته ښکاري په دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دوستانو په اکټیو سټیټس باندې کلیک وکړئ تاسو دوستانو دغه شین ټکی ښکاري دوستانو زه اوس مهال آنلاین یم دوستانو. زما ټول ملګري کولی شي چې ما ته میسج وکړي زه هغو ته آنلاین معلومیږم. د دې لپاره چې تاسو آفلاین معلوم شئ په دغه شین ټکي باندې به کلیک وکړئ دوستانو او په ټرن اپ چیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په ټرن اپ چیټ باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو به اوس ټولو ملګرو ته غیر فعاله معلوم شئ. نو زه دوستانو اوس زما خپل فیسبوک ریفرش کوم. کله مو چې فیسبوک دوستانو ما ریفرش کړ د فیسبوک د ریفرش کولو تاسو ته درښیم چې دغه ټکی چې کوم هغې وخت کې اکټیو وم زه فعال یم دوستانو نو شین و. نو اوس زه تاسو درښیم دوستانو دغه فیسبوک کوم ټکی چې دی دا به خړ شوی وي او شین څخه به خړ ته اوښتی وي او ما به ټولو ملګرو ته آفلاین ښیي. نو دوستانو لږ انتظار ته کوو نیټ اوس سلو دی. نو دوستانو زه راځم په دغه دریو ټکو باندې کلیک کوم. کله مو چې په دریو ټکو باندې دوستانو کلیک وکړئ د دې څخه وروسته لاندې راځم او په سیټینګ باندې کلیک کوم. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو اکټیو سټیټس باندې تاسو لیدلی شئ. نو تاسو لیدلی شئ دوستانو زه اوس آفلاین معلومیږم او دغه ټکی خړ شوی دی دوستانو دغه شین ټکی. نو دوستانو که چیرې ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو سره حتما لایک کړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.